السلام علیکم. افغان نقاشان او انځورګر له ډیجیټلي اسانیو څومره ګټه پورته کوي؟ د هنر له کیمیا یې اورو. د پښتونخوا بونیر کې د لارې سره کتابتونونه ګورو او له نورو هنري پرمختیاو سره به تازه چاپ شوی پښتو کتاب هم راسره وي. کیمیا هغه افغانه نقاشه ده چې د افغانستان د ښځو او نجونو د ژوند بېلابېلې برخې په ډیجیټلي هنر کې رانغاړي. د نجونو پر زده کړو او کار له محدودیتونو تر کډوالۍ او خپلو ارمانونو ته د نه رسېدا له درده رانیولې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د وروستي بندښت له کبله له خپلوانو د لرېوالي تر کړاوه هر څه د خوځنده نقاشۍ او ډیجیټل رنګونو په ژبه بیانوي. کیمیا په کابل پوهنتون کې ژورنالیزم لوستی، خو د کډوالۍ پر مهال یې ډیجیټل هنر ته مخه کړې چې ګڼ شمېر څارونکي او مینوال یې پر خواله رسنیو موندلي. هغې زموږ همکار نورګل شفق ته د خپل هنر کیسه کړې. کیمیا هستم، هنرمند. زما نوم کیمیا ده. انیماتوره یم او ډیجیټلي هنر برخه کې کار کوم. د کابل ژورنالیزم پوهنځي نه فارغه یم. د هرات یم، خو د هرات خوږه لهجه مې ځکه ډیره نه ده زده چې په ماشومتوب کې کابل ته کډه شوې وم. آمدیم به کابل. د نقاشۍ کوم سبک پالئ؟ سبک کابل. زه د مفهومي ډیجیټل سبک پالم چې تر ډیره سریالي یا ځنځیري بڼه لري. فکر کوم له دې لارې خپل پیغام ډیر واضح او په اسانه تر خپلو خلکو رسولی شم. میکنن در حال حاضر. ولې مو تقریبا ټولې نقاشۍ په افغان ښځو او نجونو ورکړلې دي؟ بیشتر کارهای ما در مورد زما ډیره نقاشۍ ځکه د افغان ښځو په اړه دي چې هغوی د خپل ژوند له ډیرو بنسټیزو حقونو هم محرومې شوي دي. حق نه لري چې ښوونځي او پوهنتون ته لاړ شي. د کار کولو حق نه لري او ان پارک ته د تګ حق هم ترې اخیستل شوی. په داسې شرایطو کې هر انسان ته ژوند کول سخت وي، خو ډیر فشار یې پر ښځو دی. رنج را بیشتر زنها هستند که به دوش میکشند. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د انټرنیټ او د مخابراتي شبکو هغه بندښت په اړه مو دوه ډېرې ښکلې نقاشۍ جوړې کړي دي چې ستاسې په انسټاګرام باندې خلکو ډېرې خوښې کړي دي. څنګه مو دغه موضوع نقاشي کړه؟ ما سالهاست موږ له کلونو راهیسې ډیر تکلیفونه ګاللي دي، پرته له دې چې کومه ګناه وکړو. جبري مهاجرتونو، له کورنۍ دوستانو او وطنه لرېوالي ته اړ ایستل کیږو. دا څو ورځې چې انټرنیټ پرې و، ان د خپلو خپلوانو د غږ له اورېدو هم محروم و. په همدې اړه زما د یوې نقاشۍ پیغام دا دی چې په 21مه پیړۍ کې چې ټوله نړۍ له انټرنیټ سره وصل ده، افغانستان ترې محروم دی. او په دویمه نقاشۍ کې یوه لور غواړي چې له خپل مور او پلار سره خبرې وکړي، خو هر څومره یې چې چغې وهلې ځواب یې نه ترلاسه کاوه. دا د زرګونو افغانانو د زړه غږ و چې په هغو ورځو کې له یوې دردونکې خاموشۍ سره مخامخ و. کله چې په افغانستان کې وای خامخا د نورو افغان نجونو غوندې به مو ډېر ارمانونه او هیلې لرلې، ورته ورسېدی او که حالاتو هر څه درته بدل کړل؟ ما رشته ژورنالیزم در پوهنتون. ما په اصل کې په کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځی لوستی چې د ژوند ارمان مې و او کانکور ته مې سخت زحمت ایستلی و. ډیر مې ارمان و چې یوه ورځ د تلویزیون پر پرده خبرونه ووایم. مور مې هم غوښتل چې په تلویزیون مې وویني، خو دې ارمان ته ونه رسېدم، ځکه چې کله طالبان پر افغانستان واکمن شول نو زه محصله وم. چې فارغه شوم نو کاري تجربه مې نه لرله او پر رسنیو ګڼ محدودیتونه هم ولګېدل او د ارمان مې نیمګړی پاتې شو. خو ماته مې ونه منله او خپلو هیلو او بري ته د رسیدو لپاره مې ځان ته بله لاره پیدا کړه او هنري کارونو ته مې مخه کړه. اوس له 2022 کال راهیسې له ځان سره په ډیجیټلي هنر برخه کې کار کوم. یادگیری هنر دیجیتال پیش خودم. وای چې ژوند د بریو او ماتو ټولګه ده او ژوند په امید خوړل کیږي، نو راتلونکي ته مو څه هیلې دي؟ ما آرزو دارم یک روز زما هیله ده چې زما په ژوندوني خپل هیواد کې داسې سوله او امنیت ووینم چې هیڅوک هم مجبور نه وي چې د خپل سر د خیر لپاره وطن پرېږدي او له خپلو عزیزانو لرې شي. زما پیغام ټولو ته دا دی چې منم وضعیت سخت دی، خو په ژوند کې هیڅ کله مه تسلیمیږئ. د نه تسلیمېدو معنا دا ده چې تاسې ماته نه ده خوړلې. له خپلو ډیرو کمو امکاناتو هم ګټه واخلئ او خپلو ارمانونو ته د رسیدو لپاره کار وکړئ او په دې باور ولرئ چې یوه ورځ خامخا خپلو هیلو ته رسیږئ. یک روز حتما نتیجه کاری که میکنین را به دست میارین.
دنیادار که مستغني په سیمو زر دی هنرمندو لره گنج د خپل هنر دی. د پښتونخوا په بونیر کې یوه ډله ځوانانو د لارو پر سر واړه کتابتونونه جوړ کړي چې د خلکو پام کتاب لوست ته واړوي. دا نه یوازې د کتاب رسولو یوه لاره ده، د لوست دودولو یوه داسې څه هم بلل کیږي چې خلک لوست او کتاب ته هڅوي. دلته یې کیسه ګورو. زما احمد موسی سالار نوم دی او د کینګرګلۍ بونیر یم او دا بوک باکس چې دی دا د دې ځای ځوانانو لګولی دی د شهید مولانا حنظیب په نوم باندې په دې غرض باندې چې علم چې دی دا اسان کړی شي، دا د غټې لایبررۍ نه چې دی اسان و او په دې کې کتابونه چې دی دا یخودل یا پوره کول ورته هم اسان دي. دې ته موږ کتابونه راوړي دي، په دې کې تقریبا د پښتون ثقافت، روایاتو، شاعرۍ، اردو په کتابونه، د عربۍ پکې هم شته دی او د انګریزي کتابونه دي. تقریبا په هر موضوع پکې کتابونه پراته دي. زموږ غرض دا و چې کتاب چې دی دا اسان کړی شي. دویمه خبره دا ده چې خلک کور کوم کتاب ولولي په کور کې ورسره وي هغه دلته کې راوړي، هغه کېږدي دلته کې او د دې ځای نه د خپل فکر د خپل سوچ مطابق ځان له بل ښه کتاب یوسي. نو د یو دغه غرض و. د خلکو رد عمل چې تر دې دمه دی هغه هم ډېر زیات ښه دی. خلکو ډېر کتابونه راوړي دي، دلته کې یې ښودلي دي او د دې ځای نه هم د ځان سره کتابونه وړي دي. د دې محسوس وخت نشته، دا 40 غنټې چې دی دا کلا وي. دلته کې راتلی شي ځوانان، د دې کلي علاقې ځوانان راتلی شي او راځي هم دلته کې کینی، هر وخت ځان ته کتاب راغستلی شي، دلته کې هم لوستی شي او د ځان سره کور ته هم وړلی شي. بونیر بختور دی چې دغه ډول ځوانان لري چې کتاب وررسوي او د کتاب دودولو هڅې کوي. د پښتني کلتور د ژوندي ساتلو خوارۍ په لړ کې د بلوچستان هنرپال کوټه کې پر اتڼونو او نورو نندارو خپل کلتوري نښو، جامو او ګاڼو ښودلو سره د یوه سولهپال پیغام رسولو لپاره ټول شوي وو. درځئ موږ یې هم نندارې ته کینو. کلتور منزل دا ډېر اهمیت لري. ستا ژبه، ستا کلتور، مادي غیر مادي کلتور چې تل منځې دا د یووالي او د اتفاق یوه نښه ده، یو پیغام دی. او دا ورځ موږ لپاره منزل په دې هم ډېر لوی اهمیت لري چې جهان چې د پښتانه دا پوره امن او دا د خوشحالیو، د رنګینیو، د موسیقیو د دې ډک کلتور، دا کلتور د یو وحشي کلتور ګڼلی دی، دا دغ کړی دی. دا کلتور د دهشتګردانو کلتور ګرځولی دی، ستا جامه د دهشتګردانو جامه ګرځولې ده. نو موږ دا پیغام ورکول غواړو جهان ته چې د پښتانه کلتور په دې نړۍ کې تر ټولو پوره امن کلتور دی. امن خوښونکی، رواداري خوښونکی، یووالي خوښونکی، د رنګونو، د موسیقیو، د آرټ او د دې ډک کلتور دی. نو پښتانه په دې ورځ باندې و جهان ته پیغام ورکوي او کلتور د یووالي یو ډېر لوی سبب ګرځېدلی شي. واقعا د پښتنو ورځ ډېره زیاته خوشحاله یم. پښتنو ورونو سره، پښتنو خویندو سره موجوده یم، د دوی په خوشحالي کې زه یم او همدارنګه واقعا ډېره د خوښۍ او د ویاړ خبره ده. واقعا هم پښتونولي ډېر ښه خوند کوي. درانه لباس او دا رقم درانه لباس یې همیشه څومره خوند به یې کړی و، خو نه اوس هغه پښتونولي چیرې پاتې ده لکه پخوا چې به وه. پخوا څنګه وخت او اوس زه خپله مطلب خپله باندې پخوا وخت بیخي زیات خوښوم، ځکه چې هغه ښه وخت و. اوس وخت کې سره واخلو یو مطلب داسې کوم څه نه دی پاتې موږ ته چې موږ ورته خوشحاله سو. چې شي دي سوله موږ ونه لیده، خوشحالي موږ ونه لیده ورسره. تاسو به لیدلي همیشه چیرې کله هلته جنګي، کله هلته جنګي. پښتنو اوس جنګ ټول کار له جنګ سره ده. بیخي زیات ښه احساس لرم چې دا رقم ته ورونو خویندو پګړیانې تړلي او خویندو کوچاني کالي اغوستې وي. مطلب داسې ورځ خو موږ نور عام ورځ کې هېڅکله نه وینو. مطلب چې ورونو هم یو رنګه جوړې کړې وي او خویندو هم. دا ډېر د خوشحالۍ وړ خبره وي اعلان کې چې داسې ورځ موږ ته شته. زه ډېر خوشحاله یم چې شکر داسې ورځ لرو. خوشحالۍ مو تل میلمنې اوسه او تاسې د خوشحالیو قربانه اوسئ. ښکلی اتڼ او د پښتنو د ژوند بېلابېلې نښې وې چې په کوټه کې د یوې نندارې پر مهال مو کتې.
امریکایي لیکوال رابرټ گرین وایي د ژوند له سختیو د وتلو لپاره تل یوه لاره شته خو د موندلو هنر یې پکار دی. د هغه دا ارزونې او موندنې د 50م قانون په نوم کتاب کې راټولې شوي چې تازه له ښه مرغه وسیع ابهام پښتو ته ژباړلی او په افغانستان او پښتونخوا کې کتاب پلورنځیو ته رسېدلی دی. په لس څپرکو کې چې کوم ځای شوی کتاب دی په ځان باور، اړیکو، د واقعیت پالنې او اړوند مسایلو باندې چې دی غږېدلی د ټولو هغه اصلي موخه همدا ده چې ویره زموږ ذهن کې ده، ویره له حالاتو نه ده. نو په ویره باندې برلاسه کېدل دا د ډېرو ستونزو د پای او د یو ښه ژوند او د ښه کامیابۍ د پیلېدو هغه پړاو دی. هنري شیبې همدومره وي. بله اونۍ چې بیا د هنر، ادب او سینما له ډګره نوې پرمختیاوې او خبرونه تاسې ته راوړو. په لوی او بښونکي څښتن مو سپارم. الله مو مل.